عن ام المؤمنین ام الحکم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، روایت د ام المؤمنین د مؤمنانو د مورنا ام الحکم زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیها فزعا یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزل د زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کمرے ته ورلې فزعا حیبتی حالات کې چې حیبت واله لا یقول ویلی لا اله الا الله، نشتر حقدار د بندګۍ سوا د یو الله نه، لا اله الا الله کلمې ور دې کو. ویل للعرب، او دسی ویل چې هلاکت دی عرب لرا من شر قد اقترب، د دس شر نه چې تحقیق سره نږدې دی. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، کلاو کړی شو د دیوال د یاجوج و ماجوج نه پشان د دی، وحلق باصبعيه الابهام والذي تليها، حلقه جوړ کړه د دوو غوتونه ابهام د غټي غوتنه التي تليها، او هغه چې ورته نږدې ده د شهادت د دسې حلقه جوړ چې دومره سورې یاجوج و ماجوج په دیوال کې پرانستل شو. فقلت ما ویلی ورته یا رسول الله، اذا الله رسوله انهلكو وفینا صالحون، یا من بالا کی و من حال دار من کی بنے کان ہمی. قال نبی رسول اللہ فرمائے نام آو اذا کثر الخبث، کلچی پلیتی دیر. حدیث کې ډېر مطالب دي، د حدیث نه ډېر فواید را نقل لي. یو نبی صلی الله علیه وسلم فاجعان حیبتناک حالات کې دل تراله، او عیبت دتو د قیامت د یو عالمینا. یقول فرمایي لا اله الا الله، نشر اقدار د بندګۍ سوا د یو الله. د دې ځنه معلومي کې دا چې یو سړی حیبت و یو سړی د یری په حالات کې دا د ورد د کلمې کوي، یو مصیبت را رواني دا دی ورد لا اله الا الله کوي، لا اله الا الله وی. ولی نبی صلی الله علیه وسلم زکه دا ویلا چې په دې باندې د توحید ټول دین دانچا په لا اله الا الله باندې ولاړ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الله فرمای ما جنات او انسانان نه دي پیدا کړی مگر خالص د خپل بندګۍ لپاره. او لا اله الا الله کې اخلاص او توحید دی وکي، د دې لپاره خدای بندگان پیدا دي چې لا اله الا الله. دې د وجنا چې دې په دې سره توحید او عقیده راسخېږي او مضبوطي. نو نبی صلی الله علیه وسلم لا اله الا الله ویلا. ویل للعرب، بی ویل هلاکت د عرب لرا من شر قد اقترب، د شر نه تحقیق سره دانش دیری. بی عرب ذکر کړه چې هغه امامان دي په دین کې. امامان ذکر دي چې نبی پاوي کراغله، من عجم یو هغه عرب دي، نبی په عربو کې راغلي دي، هغه امامان دي. نو هغه د پاره تنبیه ورکړي ګوره خبردار هلاکت د تنی زیر روان. فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج، القرآن صلی شو د دیوال د یاجوج و ماجوج نا مثل هذه پشان ده. وحلق باصبعيه الابهام والذي تليها، دا د روایت کون کې تشریح ده چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي د دې پشان سورې د یاجوج او ماجوج په ځکه په دیوال کې وشو پیدا شو. خو هغه نبی رسول الله دا ګوتې په حلقه د دې ګوتونه د غټه او د دې شهادت د ګوتې نه حلقه جوړه کړې و، خو بیان کړي نبی نه و بلکې دې راوی ول بیان کړ چې وحلق اصبعيه الابهام والتي تليها، دا دو ګوتې سګلې د دې نه حلقه جوړه کړه. هغه چې د ابهام او هغه نشي دین هغه د تشریح د روایت کوونکی ده. فقلت ما ویل یا رسول الله، د باب دا ایسا د باب سلګي وي. ما ویل د الله رسوله من به هلاکی و حال لري په من کې با سي صالحون نیکان خلق به من به هم هلاکی په من کې با وفينا صالحون په من کې با نیکان، یعنی من کې نیکان خلق دي. نو څنګه موږ هلاک شو چې یو آفت نه زیرا روان.
منګ به څنګه حلال شو؟ ویل للعرب څنګه دی؟ منګه کې نیکان خلق موجود دي، آداب د صحابه او د صحابيات دور. قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نام او نیکان به هم په یو قوم کې او به هم هرا کې دي چې ولی کله چې دا علت موجود شي ذات کثر الخبث، کله چې بکې پلیت ډیر شي. پلیت نو علماء دو خبرې اغستی، یا دې کارونه اغستی چې کله پلیت کارونه ډیر شي، ها کارونه چې شریعت خلاف گناهونه ډیر شي، پلیت کارونه ډیر شي. او ځنې علماء ته دا اغستی دي چې خبثو کله چې پلیت خلق ډیر شي، پلیت خلق ډیر شي، کافران ډیر شي، مشرکان ډیر شي، يهود او نصارا ډیر شي. دې د وجنه خو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب، يهود او نصارا د عرب د جزیرې نه وباسي. د مرګ په وخت کې ویلو په مرض موت کې اخرج المشرکین من جزيره العرب، د عرب د جزیرې نه مشرکان وباسي. او نبی د مرګ په وخت کې ویلو زه چارتا ژوندې پاتې شوم عمر را الله را کو زبا وباسم يهود او نصارا من جزيره العرب، د جزيره د عربونو زبا په خپل وباسم کالا مالا ژوند با نور را زبا د یو باسم لدینا ولی اذا كسر خبث کله چې خبيث خلق دي د دې د وجنا چې کم ځای کې کمال اخا کې کافر خلق دي، يهوديان دي شي، نصرانيان دي شي، مشرکان دي شي او خبيث خلق ډیر شي، نو به هغه باندې عذابونه راځي. الله رب العالمین دې دې څو چې دل خبره نه ده چې يهودي سا نصراني سا مشرک سا یو ځای کنه کې وسړی اوسېږي نه، کله چې دې زیات شي د دې وجنه الله سره ولي عذابونه راځي. ان شر قد اقترب، شرون راځي دې سره. شر پسند څوک دي؟ دا خبيث خلق دي، هغه يهود دي او هغه نصارا دي او هغه مشرکان دي. دا خبيث خلق دا شر پسند دي، نه نه چې دا تاسو مسلمان باندې لګولې او حالای دا تاسو په دوی باندې ده. حدیثونه د قران نه د معلومیږي چې شر پسند هم دا خلق دي. الله رب العالمین دې موږ دغه شر پسند نه لره او په امان کې وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه